ها لس کسان ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړو چې د دوی دپاره نه عهد شته او نه امان شته. لس کسان دي. نورو باره کې خو ویلی شو څوک چې د ابوسفیان په کور کې دی هغه څه دی؟ امن دی. څوک چې خپل کور کې دی په امن کې دی. څوک چې مسجد حرام کې دی په امن کې دی. خو لس کسان نه، دوی دپاره امن نشته. یو عکرمه بن ابي جهل، ابو جهل زوی، دوی به وروسته څه چل شوی دی هغه انجام به ذکر کوو. کم پکې مسلمانان شوي دي کم نه دي به راشي انشاءالله. کیدای شي یا ننني درس کې یا پر روانه هفته کې. خو اوس صرف دغه لسو کسان نوم ولو، په دوی کې بیا بعض مسلمانان شوي دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرېښودي هم دي. یو دی په هغه لسو کې عکرمه د ابو جهل زوی، ځکه چې ده د مسلمانانو سره ډېره دشمني کړې وه په مکه کې. نو یو دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یاد کو. دویم یاد کو عبدالله ابن سعد ابن ابي السرح، د اسلام قبول کړی، وحی به یې هم لیکله، بیا ورته شیطان سور واچول په زړه کې، مرتد شو، واپس لاړ مکې ته. نو دویم دا سړی دی. دریم ورته یاد کو مقیس ابن صبابه، د دې مقیس سرور په خطا سره قتل کړی شوی و د بنو المستلق په غزا کې. ما که سدي تذکره هم کړې وه تاسو ته. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه دیت هم ورکو. په خطا باندې د یو انصاري کس په لاس باندې وجلی شوی په غلطۍ سره. نو دې مقیس څه چل وکړو، سره د دې چې دیت یې مو اخیستو، هغه انصاري مړ کړو او بیا لاړ مکې ته وتښتېد او هلته مرتد شو. نو دریم دا دی. څلورم عبدالله ابن خطل، دم اسلام قبول کړی و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بعضو انصارو سره لېږلی و چې لاړ شه صدقه واله، د خلکو نه صدقه راټولوله. یو دی یو دغه انصاري و او د دوی سره د دوی یو خادم و مسلمان و. نو په لاره کې د دوی څه خبرې ورانې شوې د دې خادم سره، هغه وله ډوډۍ نه و تیاره کړې. نو ده دغه خادم مړ کړو وتښتېد، هغه مسلمان یې مړ کړو وتښتېد، لاړ مکې ته او مرتد شو. او بیا به په مکه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې شعرونه وي، په شعرونو کې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم تنګو. څلورم کس دا ذکر کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم. پنځم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کو الحویرث ابن نقیف، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخت تنګ کړی و په مکه کې، او شعر و شاعرۍ کې به ګستاخي کوله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. نو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کو چې دی به وجنی. شپږم حبار ابن الاسود، حبار ابن الاسود کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور زینب رضی الله عنها هجرت کو، نو دی وله په لاره کې مخې ته راغلی و، د هغې هغه اوښ له یې ګزار ورکړو، هغه اوښ چې ټوپ کړو نو د هغې نه زینب رضی الله عنها راولېده او هغه په یو کاڼي باندې ولګېده او په هغه ورځو کې د هغې په خېټه بچی و، بچی هم ضایع شو. نو یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حبار یاد کو. وم هند بنت عتبه، د چا ښځه؟ ابو سفیان ښځه. ځکه چې دیم د مسلمانانو سره ډېره سختي کوله او دې د حمزه رضی الله عنه خېټه هم شلولې وه د احد په ورځ، او د هغه نه یې پوزې پرې کړې وه، اینې یې ترې راویستې وه. اتم سارا، دا د بعضو بنو عبدالمطلب خاندان کې د بعضو خلکو وینځه وه. ستاسو ذهن کې به وي که نه به وي؟ خطې وړی و. بارک الله فیک، الله دې ستا دا ذهن ښه تیز کړي د اسلام د زده کولو لپاره. حاطب ابن ابي بلتعه یو خط لېږلی و مکې ته، قصه ما تېر شوي درس کې بیانه کړې و.
او هغه خط یې دې ښځې له ورکړی و ساره له. نو یو دا شوه اتمه. نهمه ولسمه ابن خطل د عبدالله ابن خطل چې موږ ذکر کو دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې به شعر و شاعري کې ګستاخي کوله د هغه د ده سره دوه جنکۍ وې ډمانې وې هغه به ګډېدې او سندرې مندرې به یې ویلې. نو دې دوو ښځو به په سندرو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګستاخي کوله. خیال م دی که هر ځای کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ګستاخ سزا څه ده؟ قتل دی. ها حافظ ابن حجر ورسره یو کس دوه نور هم ذکر کړي دي. یو کعب ابن زهیر ابن ابي سلمى مشهور شاعر، او دغه شان وحشي ابن حرب. وحشي ابن حرب څوک دی؟ حمزه رضی الله عنه چې قتل کړی او شهید کړی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خلک زیات 12 کسان شو. دی ذکر کړي دي چې دوی به وژنئ اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقین باستار الكعبه. دوی به ګوره مړه کوئ که د کعبې په غلاف پورې نښتي که نه بیا به یې مړه کوئ. د دوی معاف کېده نشته.